رسون ته وایم چې ما دې وینه راکوې زه بیا ښه یم. قدرمندو دا ماشومه یو عاجزانه اپیل کوي وایي زه ترونو او ماماګانو ته وایم چې ماله وینه راکوئ چې زه پې ژوندی یم. سلامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمر یم. روژې مبارکه میاشت ده او بس ایله اوس مې روژه ماته کړه او مونځ مې هم ځان له وکړو. مازدیګر را سره رابطه شوې وه د دې یاروسین علاقې نه چېرې دلته یو دوه تلسیمیا ماشومان دي ای بي پازیټیو وینې ده او وینه ورته نه میلاویږي او ماشومان ډېر په تکلیف کې دي. نو بس روژه مې ماته کړه راووتمه. اوس په دې کوشش باندې ما چې دې ماشومانو ته خدای پاک وینه پیدا کړي او انشاءالله الله هغې به کور ته ځمه دا مې اراده کړې ده چې الله تعالی د دې ماشومانو دا وینه برابر کړي او دې ته وینه پیدا شي نو بیا به انشاءالله واپسې کومه. نو ویډیو را سره مخکې وګورئ روانېږو. قدرمندو د ملګري را سره رابطه وکړه چې ته راشه زه را سره ځمه د کالو خان سیمې سره تعلق لري نو ده خواله رالمه دې ځان سره بوځمه. دا ملګري وي چې یاره زما وینه ای بي پازیټیو ده نو بس دې ځان سره بوځمه توکل کوو. قدرمندو د تلسیمیا دا ماشومان دي دې سره ناست یم او د افسوس خبره دا ده یو تلسیمیا ماشوم ساتل دا ډېر ګران کار دی. دته وینه برابرول دته دوایانې برابرول او دا د یو کور ماشومان دي. تاسو وینې درې دا دي یو وی کور دی. نو د ماشومې سره خبرې کومه. اچې ستا څه نوم دی؟ لیلا. لیلا تا ته څه مسله ده؟ د وینې. د وینې مسله ده بچې؟ یا ژاړم یا واپې مې راپرېوځم. راپرېوځې؟ بس ملګرو دا لږې غونته ساده خبرې وي. دا ماشوم وایي چې ما ته وینه کمه شي نو زه زیړم شمه راغورځېږم هم. قمر بھائی ستاسو پوسټ ما په فیسبوک باندې وکتو او زه رالم ما تاسو سره رابطه وکړه. دا ماشوم ډېر سیریس رالم او وینه مې ورکړه ده او زما نور ځوانانو ته هم دا خواست دی چې وینه ورکوي. دا روژې بختوره میاشت ده چې دې کې د یو ماشوم ژوند بچي دا ډېره غټه خبره ده. نو زه خو یو نوجوانانو ته هم دا فیل کوم چې دا سوشل میډیا په کار ده چې دا شان پازیټیو څنګه چې تاسو استعمالوئ چې داسې استعمال شي نو د دنیا او د آخرت ګټه ده. ملګرو ثوابې علاقه ده یعقوبې کلي. دلته یو ځوان دی چې د بلډ حوالې سره د مخکې نه کار کوي. کرنل شیر ویلفیر ارګنایزیشن یعقوبې. نو دی له رالمه او کوم ماشومانو دپاره چې ما پوسټ کړو وینا کړې وه چې یاره وینې ضرورت دی ورته نو د هغې حوالې سره هم دې سره زه خبره کومه چې دې سره وینه شته او که نشته. سرجي اول خو خپل تعارف وکړئ. اول خو زه امتیاز کمر صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او زما نوم محمد مقیم دی او د یعقوبي کلي سره تعلق ساتم. محمد مقیم او کرنل شیر ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې بس دا تنظیم دی دې کې لګیا یو. دا مقیم بھائی د سړه چینه کې یو ماشومه ده چې ای بي پازیټیو وینې ضرورت دی ورته بیګا ما پوسټ ورکړو نو د دغې حوالې سره تاسو څه وایې دا وینه تاسو سره شته نشته؟ دا چې کومه ماشومه ده د تلیسیمیا د ترخې د دې یو بل ورور اوس تېره میاشت کې وفات شو مراد نوم یې هغه مونږ دا کار چې مونږ شروع کړی هم د دې ماشومانو د وجې دا دوه ماشومانو نو دا ډېره زیاته بېقراره وه. د دې روژې نه مخکې مونږ ته دا مسلې به نه وې. مونږ به یونیورسټو کالج کې یا ګراونډونو کې مدرسو کې دا به مونږ کیمپس لګولو او بلډ به مو وروړو چونکې روژه شروع شوې نو هر انسان چې کوم دی نو د هغه بلډ سړی یریږي الریډي ویره وي روژه د هر سړي وي زه به روژې نه پس بلډ ورکوم نو د ماشومانو ته تکلیف ډېر شوی دی. الله دې ستاسو قدر وکړي چې الحمدلله مونږ دا کم تاسو پوسټ کړو پای باندې دا ملګری پیدا شو نو زه خو یو نوجوانانو ته هم دا فیل کوم چې دا سوشل میډیا په کار ده چې دا شان پازیټیو څنګه چې تاسو استعمالوئ چې داسې استعمال شي نو د دنیا او د آخرت ګټه ده. مقیم بھائی نن سبا تاسو سره څومره مریضان دي؟ مونږ سره 200 چې کوم دي نو دا د تلیسیمیا افیکټ دي او دې نه علاوه مونږ سره د ډایلاسیس والا دي د کینسر دي د مختلفو زموږ په ثوابع کې انتهایي داسې بیماران دي چې ډایلاسیس ورته هر هفته کې کېږي 10 ورځې پس نو هغې کې هم بلډ ډایلاسیس کې هم لګي ډایلاسیس چې وشي هغې نه پس هم ایچ بي کمه شي نو هغه بیا هغې ته بیا هغې نه بعد هم وینه لګي او دا ټول داسې چې لکه کمزوري غریبانان دي
کور کې د رزق مسایل هم او د وینې پس هم یو بل ته مینتونه کي که نه الحمدلله مونږ سر ته رسول الله رسي. پرون تقریبا داسې یو مازدیګر ټایم و ماته یو ملګري کال وکړو د ثوابۍ یو کس له مې ستا نمبر ورکړو نو هغه بیا یې نه پس راته یو کس کال وکړو وي زه بونیر چنګلی نه خبرې کوم وي زما بچی را ماشومه وي د هفته شوه چې بي نیګټیو وین ورته پکار ده او ډېر زیات زرې شوم پېښور او اسلام آباد او ثوابۍ هر ځای یې کتلی نو ما الحمدلله زمونږ دلته کې د کلي یو ملګری دی هغه مې کال وکړو بي نیګټیو هغه وي بلکل زه به له ورکړمه دې ملګري ته ما وویل د بونیر دې ملګري چنګلی ته چې دا بس ستاسو کار وشو بلډ برته میلاو شي هغه وایي زه در روانېږم نو ما ورته ته چېرې چنګلی نه راځې او ټایم تقریبا ماښام تقریب نو مې دا خو ډېره فاصله ده نو هغه وی ګلی او باران وریږي نو زه به درځمه بیا ماشومه داسې تکلیف کې ده د هفتې نه چې د دې وینه کمه شي جي که نه نو انتهایی درد سره مخامخ وي په هډوکو باندې دردونه تبه په پوزه بلیډینګ او انتهایی درد وي ورته کله چې دې ماشومانو ته وینه وخیږي نو ریلیف ورته میلاو شي نو چې کمې پورې دې ماشومانو ته وینه نه میلاو شوې نو د دې کور کې یو قیامت وي په مور او په پلار او په بچو ټول کور کې رزق مطلب هغه خپل سوچ نه رزق ته وي بس صرف دا ماشوم ته نظر وي نو اکه چې کوم دی د تقریبا ماښام نه پس ماسخوتن ناوخته راغللو بیا پېشمنۍ شپه یې مونږ سره وکړله بیا سهار لړل نو الحمدلله بي نیګټیو وینه یې ته میلاو شوه د دې ملګرو په تعاون سره ستاسو کومک دی بس دغه بس اخره کې زه دا یو خبره کوم چې په زما د ثوابۍ او د تحصیل رزلټ ټولو ځوانانو ته یو اپیل دی چې یاره دا وینه چې کوم ده په دې څوک مړ کېږي نه دې سره بدن ښه کېږي هېڅ مسله نه کوي نو کم سے کم چې د یو سړي د پیسو وسي نو چې هغه دا پیسې په ښه ځای کې ولګي که د پیسو دغه نه نو کم سے کم دا وینه چې کوم ده وینه چې دا مونږ د دې ماشومانو دپاره ورکو او د دې ماشومانو د دې مریضانو دا زندګۍ چې کوم دي نو دا بچ کو